به جوړوو خپله خاوره به مکمله ګټو. د جنوبي پښتونخوا پښتونمې ښار چمن کې د ډسمبر د میاشتې پر 9مه نیټه د جمعې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ له اړخه یوه ستره احتجاجي جلسه دایره شوه. یادې ولسي غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د دغه غورځنګ مرکزي ولایتي مشران د پښتونخوا ملي عوامي ګوند عوامي نیشنل ګوند غړي او په زرګونه پښتانه او افغانان ورغلي وو. په جلسه کې له پاکستاني دولت څخه بېلابېلې غوښتنې مطرح شوې. د غورځنګ مشر ښاغلي منظور پښتون د خپلې وینا پر مهال وویل پر ډیورنډ کرښه د سپین بولدک او چمن ترمنځ پر دروازه له افغانانو سره هره ورځ ناوړه چلند کیږي چې پښتانه افغانان یې سخت کړولي دي. په هره ورځ باندې په دې ګیټ باندې چې کوم بې عزتي د پښتون افغان قوم کېږي زه رښتیا درته وایم چې یوازې د دغې ګیټ بې عزتي او بې احترامي چې کوم د پښتون افغان کام روانه ده دا زموږ دپاره کافي ده چې موږ یعنې دې آخري نن خو به انسان په څه شي کوي غیرت خو به په څه شي کوي یو څه خو به داسې هم وي چې په وینه کې د جوش راولي. هغه همداراز د غورځنګ د زنداني غړو ژر تر ژره د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. موږ چې د دغو جرنیلانو د سیاست د مداخلت بند کولو دعوې ګورو او په عالي وزیر نوي اف آی آر ګورو نو حق حیران شو. محترمو حنیف پښتون په جیل کې دی. موږ اوس هم په دا 2 ورځو کې 19 ملګري د جنوبي پښتونخوا ونیول شول. بسمت نور باچا زموږ صوبایي کوارډینیټر 19 ملګري یې په دې پورې ونیول چې دا ستاسو چې کوم وطن دی ته په خپل وطن کې جلسه نشې کولی. دا به د پنجاب د یو جرنیل خوښوي چې ته به جلسه کوې که نه. جلسې ته د عوامي نیشنل ګوند ایالتي مشر اصغر خان اڅکزي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي د شهید عثمان خان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ هم خپلې ویناوې وکړلې. دا کام د صدیو څخه د سوونو کلو څخه نه د زرونو کلو څخه پر دې وطن ځان د یو تاریخي حیثیت لري. په دې خطه کې ځان د مېړانې یو تاریخ لري. دا ډیورنډ کرښه و پښتون افغان ته د منلو وړ نه ده. دا یو استعماري کرښه د افغان پر ځیګر باندې راکش شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ له څه باندې 4 کلونو راهیسې د منظور پښتون په مشرۍ کې په سوله ییزه توګه د پښتنو افغانانو د حقونو لپاره مبارزه کوي چې په یاده موده کې یې ګڼ ملګري شهیدان او زنداني سوي دي. دا مهال یې هم یو مهم مشر او د پاکستان د پارلمان غړی علي وزیر له څه باندې 2 کلونو راهیسې په زندان کې دی. خو یاد غورځنګ وایي چې هیڅ کله به مات نسي او د پښتانه قام د حقونو لپاره به مبارزه همداسې دوامداره وي. سمیع الله غفران، نن ویسل، جنوبي پښتونخوا. مظلوم